بسم الله الرحمن الرحیم. د ورډ پروګرام د درس اوله ورځ ده، متوجه باشه ټول. نو راځو اول ورډ پروګرام پیژنو، دغه نه وروسته کار کوو. دا مې ورډ پروګرام را خلاص کړ، د لیکلو سایز درته زیاتوم او پیژندګلوي کوم. ښه، نو موږ او تاسې مایکروسافټ ورډ 2019 وایو. مایکروسافټ کمپنۍ باره کې به لږ معلومات درکړم. مایکروسافټ کمپنۍ چې کومه ده، دا مایکروسافټ چې کومه ده د کمپنۍ نوم ده، او دا کمپنۍ چې دا په امریکا کې ده او د دې مالک څه نومیږي، دا خو مې انشاءالله ښه زده کړی وي. او بیل ګیټس ولې مشهور سړی ده؟ تقریبا richest person in the world. ورډ چې دا د پروګرام نوم ده، او دا پروګرام د شي لپاره استعمالي هغه باندې غږیږو. 2019 چې کوم دا ورژن ده، دا په 2014 کې چې راغلی، د وینډوز سیسټم د کال مطابق نه ده، خو د افیس ټول د کال مطابق. 2003 کې چې کوم افیس راغلی هغه ته 2003 ورژن سره لیکل. 2002 کې چې راغلی 2002 2013 2014 2014 19 دا په روسه کال راغلی. او یو خبره بلم ده، فکس مثال که موټرې دي، که ماډل مثال 2020 پر په 2020 کال کې نه راغلی، یو 2-3 میاشتې مخکې مثال که 2020 ماډل نو 2019 په دې اخیرنی مثال 3 میاشتې سدي په دغه کې راغلی. دا افیس هم دغه رقم نه پیغام سپټمبر او اکتوبر 2013 کې راغلی و. دا د تاریخ چیرته په ګوګل کې سرچ کړئ، خو په یو کال تقریبا یو څو میاشتې مخکې راځي دیغه نه، خو کال یې هغه سره لیکلی. اوس راځو د ورډ پروګرام تعریف سره کوم دی. ورډ پروګرام is used for documentation. documentation چې کوم د لغت لک سخت ده، documentation ساده انګلیسي کې رائټینګ ته وایي، لیکل لپاره استعمالي کې شي بوکس، کتابونه، کیمیا، بیولوژي او انجینری او طب ریاضي وغیره وغیره چې کوم تاسو ځان ته راځي کې لیکل شي. ورسره کولای شي د تاسو ځان لپاره یو کوچنی غونډه اخبار هم نیوز پیپر هم ډیزاین کوي. او سره میگزین نو کتاب کې چې لیکل شي، کتاب چې کې لیکل شي، نو مجلې او خطونه متونه خو به بيخي خبره اسانه شي، خط او بلن لیک او چې دا بيخي اسانه خبره ده. بیا روکي وغیره، خو ټیبلز مطلب چې میزونه، جدول میزونه نه ښه، جدول هم کې جوړولای شو. زه به نور ریسټ راکم، جدول ریاضي جدول دا او د تنامه جدول دا او د مختلفې جدولي شوکه دا او چې دي دا ټول چې دي کې تاسو جوړولای شئ. اوس راځو دې ته چې د ورډ پروګرام فایل ته وایي. د ورډ پروګرام فایل ته وایي ډاکومنت. فاصله کلم دا وګورئ، ریکارډینګ کوي بیا نه ښکاري، ښه خو دلته ماته ولیکئ څنګه چې راخلاص کې سیو کړی دی نوی ډاکومنټ ښکاري، چې کله یې سیو کې بیا نوم په کوم نوم چې سیو کې بیا هغه درته ښکاري. او د دې فایل به څنګه پیژنو؟ په دوه طریقو یې پیژنو. یو یې د آیکن له لارې پیژنو، آیکن خو به تاسو لیدلی وي داسې غټه ډبلیو په لیکلي. بل یې د ایکسټنشن له لارې پیژنو. ایکسټنشن د ورډ پروګرام چې ده DOC، ګوره یو نوم باندې ته سیو کې، مثال زه دغه طرف ته ځم، لکه مثال ته علي نوم ورکړه، علي نوم باندې یو فایل سیو که په خپله ورسره راځي .doc یا ali.docx. دا DOC چې ده د دې ایکسټنشن ده، او DOCX هم د دې ورډ پروګرام ایکسټنشن ده. د دې لارې پیژنې دغه ضرورت کله پیښیږي، تاسو ته که فکر وکړئ چې کله ما انټرنیټ کې سرچ وکړم چې ورډ پروګرام کې یو فایل را پیدا کوم، چې مې سرچ وکړ DOC PDF چې کوم دا د پروګرام نوم نه ده، دې نوم دا مایکروسافټ اکروبیټ چې سره تر جوړیږي مکمل ریډر. هغه د فوټوشاپ جوړ کړی ده، مایکروسافټ نو د اډوب دغه ښه اډوب اکروبیټ ریډر. نو هغه د اډوب کمپنۍ، اډوب فوټوشاپ ده، هغه د لیکلو پروګرام د اډوب کمپنۍ، دا ورډ د لیکلو پروګرام د مایکروسافټ د کمپنۍ. نو PDF چې ده دغه ایکسټنشن ده، دغه فایل د اډوب ریډر یا مثال چې ورته وایي. او دغه د ورډ ایکسټنشن چې ده DOC ده.
او د هر پروګرام خپل ایکسټنشن ده د نوټ پیډ چې ده .txt ده د ورډ پیډ .rtx ده دغه رقم د هر یو خپل د عکسونو ډولونه چې موږ تاسو ویلو چې جی پی جی لپاره سیو کا دا ایکسټنشن ده همدا رقم پی ان جی لپاره سیو کا او نور لپاره سیو کا نو دې لار نه هم تاسو پیژندل شي چې یو فایل چیرته نوم لیکلی وي او ډي او سی چیرته سره لیکلی وي دې مطلب دغه دی چې د ورډ پروګرام فایل ده اوس راځو دې ته چې سکرین ایلیمنټس هم هغه د ورډ پیډ دي کیپشن بٹن یا کنټرول بٹن دی کلوز دا میکسیمایز یا ریسټور ډاون بٹن دا مینیمایز بٹن دا ټایټل بار دا کویک ایکسس ټول بار دا ټیبز مینیو دا ریبن کې بیا سیکشن دي یا ګروپس دي رولر دا ورټیکل هاریزونټل رولر دا ورټیکل رولر دا ورټیکل سکرال بار دا هاریزونټل سکرال بار دا چې کله هیڅ چپ طرف ته وړي سټیټس بار د کې دې کې زوم کنټرول درته بټن نور اضافه هم دي دا موږ تاسو په ورډ پیډ کې چې کوم دي برخه نمونه لیکلي دي هر پروګرام دی نه پس په دې ډول دي اوس راځو په دې کې چې کله موږ تاسو کار کوو نو پریکټیس لپاره یو فنکشن موږ تاسو استعمالوو مثلا ار ان ډي رند خاص شروع خاص باندې چینټر کې یو 15 پیراګراف یا 3 پیراګراف په ځینو پروګرامونو کې 15 ځینو کې 3 پیراګراف لیکي که یو پیراګراف لیکي مثلا ار ان ډي خاص شروع په منځ کې یو لیکي دې ګټه چې مثال چې کله موږ تاسو تمرین کوو کار کوو پریکټیس کوو په بټنو باندې نو هر وخت لیکل کوو دومره لیکل کې وخت ډیر نشي دې لپاره دا سیستم جوړ کړی دا فنکشن یې جوړ ده نو په اتومات ډول لیکلو کې نو کار اسانه دی موږ تاسو زر تمرین وکړو هغه بټن زده کو که دا خو یو پیراګراف وو که زیات نه زیات څومره عدد کې پرېږدي پرې قوسونو منځ کې مثلا ار ان ډي قوس شروع شپږ نه پرېږدي 15 دا اصل کې شپږ ده خو کمپیوټر کې حساب تل زیرو نه شروع کیږي نه پیغام چې ولې د شي ورکړی ده زم دغه خو تقریبا 12 مخه لیکل دي د ګوره کوي 12 هلته ښکاري دغومره پیراګراف نه لیکي که چې کله عددونه کم ورکړي بیا هغومره پیراګراف مثال 99 پیراګراف ولیکه 100 ولیکه 50 ولیکه 10 ولیکه 15 ولیکه هغومره درته لیکي خو چې کله دا زیات عدد ته ورکړي زیات نو بیا دغومره نه درته لیکي خو یو 12 مخه لیکل درته کوي ښه بیا یې د راخلاصولو طریقې به درته ووایم انټرنیټ کې موږ تاسو شي ویلو ښه نو وخت خو لرو که نه نو بس ده د هغه درس بس ده څه ورته وایي د ورډ پېژندګلوي مو وکړله څنګه به ورډ راخلاصو په څومره طریقو یې راخلاصولی شو او مخته به کار څنګه کوو دا به انشاءالله بیا وایو